ایران تلویزیون خوږو معززو لیدونکو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې تاسو به راته ښه او جوړ وئ. ملګرو اخیر هم محمد نبي هم د ګلبدین په اړه یو څه وویل. ملګرو په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې تجربه کاره الراونډر محمد نبي په خپله فیسبوک پاڼه یو پوسټ کړی چې عزت او ذلت ورکوونکی یو الله دی. نوموړي دا پوسټ وروسته له هغې کړی دی چې تېره ورځ ګلبدین په یوه لایف ویډیو کې ویل چې اصغر نبي او رشید خینان دي او دوی خپله ډله جوړه کړې چې عاطف مشال مشر دی او په نړیوال جام کې د افغانستان په نوم ریشخند وهلی دی. له دغه ویډیو وروسته نن محمد نبي چې اوس مهال په بنګلادیش کې دی او هلته د بنګلادیش تجارتي لیګ کې رنګپور لوبډلې مشري هم په غاړه لري، په لومړۍ لوبه کې شرموونکې ماتې وخوړه. خو د محمد نبي یاد پوسټ لاندې په زرګونه کمنټونه شوي دي او خلکو پر هغه سختې نیوکې کړې دي. د عبدالبصیر سباون په نوم یو کس ورته لیکلی دي چې کلویي غواړي د خاورو په مثال شه. کرکټ زموږ خوشحالي لوبه وه، له بده مرغه چې تاسو بې اتفاقۍ زموږ د خوشحالي په سیند لاهو کړه. الله هر چاته یو چانس ورکوي، تاسې له دې چانس څخه سمه ګټه پورته نه کړه. ستاسې عزت په اتفاق کې دی او بې اتفاقي مو د ذلت کاندې ته غورځوي. د دې ته ورته تر ډېر سخت کمنټونه هم د دغه پوسټ باندې شوي خو ډېری خلکو پر هغه سختې نیوکې کړې دي. تر دې مهاله پورې چې دغه پوسټ 4 ساعته مخکې شوی دی 5700 نه زیاتو کسانو پرې کمنټونه کړي دي او ټولو غندلی دی.